اقنا عملیات ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته اخر اغلاس نن سر شنبه د لړم یا اقرب 14مه چې د نومبر میاشتې 4 نیټې سره برابر ده. په پیل کې دا مهمو خبرونو سره ټکی. تورخم دروازه اوس هم یوازې د ستنیدونکو افغان کډوال لپاره خلاصه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو اعلان کړی چې د تورخم دروازه بنن هم یوازې د افغان کډوال لپاره خلاصه وي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. په اسلام آباد کې د سترې محکمې دننه چاودنه شوې. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سترې محکمې په ودانۍ کې چاودنه شوې ده. او اسرائیل د اوربند له تړون وروسته 15 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په پیل کې پام وکړئ یو تازه خبر ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سترې محکمې په ودانۍ کې نن چاودنه شوې ده. د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي، خو د مرګ ژوبلې کره شمېر لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. چارواکي وایي د امنیتي او بیړنیو ژغورونکو ټیمونو غړي د پیښې ځای ته رسېدلي او د سیمې امنیت یې ټینګ کړی دی. د پولیسو پر وینا د چاودنې د څرنګوالي، موخې او عاملینو د پیژندلو لپاره څېړنې روانې دي. ځینې پاکستاني رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله لیکلي چې دا چاودنه ښایي د ګاز ډبې د چاودنې له امله رامنځته شوې وي، خو تر دې دمه هېڅ رسمي سرچینې دا ادعا نه ده تایید کړې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د سترې محکمې دننه د چاودنې ځای انځورونه خپاره شوي دي چې د ودانۍ د ځینو برخو زیانمنېدل پکې ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت او یا د سترې محکمې بیان د پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو وزارت اعلان کړی چې د تورخم دروازه به نن هم یوازې د هغو افغان کډوال لپاره خلاصه وي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. دا د 4مې پرلپسې ورځې لپاره ده چې دا دروازه د تګ راتګ عامه مسافرو او سوداګریزو موټرو لپاره بنده پاتې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې پرون نږدې 4800 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. چارواکي وایي د ستنېدونکو کسانو د ثبت او بایومټریک بهیر روان دی. په ورته وخت کې راپورونه ښایي چې د تورخم دروازې ته څېرمه لا هم سلګونه افغان کورنۍ بندې پاتې دي او د سختو اقلیمي او لوژستیکو ستونزو سره مخ دي. د سمنګانو والي ویاند وایي د ملي دفاع وزارت روغتیايي او تخنیکي ټیمونو د هیواد شمال کې زلزله ځپلو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. نوموړي زیاته کړې حکومتي بنسټونو زیانمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو په موخه زلزله ځپلو سیمو ته روغتیايي او تخنیکي ټیمونه هم استولي دي. نوموړي ټینګار کړی چې زیانمنو ته د مرستو رسول لا هم دوام لري. های حکومتی هم انشالله ما برای هموطنان خود همیشه اطمینان دادیم که چنانچه که در اولین مرحله تیم صحی ما کاملا رسیدگی کردن و در شفاخانه ها در اون انتقال دادند و برایشان رسیدگی کردن و همچنان تیم های سیار صحی در مناطق مختلف توزیع شدن و اونها کارهایشان را انجام دادن و در ادامه همچنان مامورین ریاست حوادث و همکارانشان و مؤسسات هم کمک های اولیه خودم رساندن که تقریبا برای مجروحینی که خیلی ها زخمی شدید داشتن برایشان کمک های نقدی هم صورت گرفت. برای هر نفر فی نفر 10,000 افغانی دیروز در شفاخانه مرکزی و همچنان در خلم توزیعات داشتیم و 5 تیم که تیم بررسی هست اونا در حال بررسی هستند. خانه های مسکونی که تخریب شده و همچنان و هموطنان ما که متضرر شدند برایشان کمک های اولیه صورت گرفته و پس از بررسی انشالله امید است که کمک های ثانویه یعنی کمک هایی که باید انجام یابد انشالله انجام مییابد. هیچ جای نگرانی خاصی وجود ندارد. وړمه شپه د ریختر په کچه د 4.3 درجې زلزلې د افغانستان ځینې برخې ولړزولې. د زلزلې مرکز د سمنګان ولایت و چې له 100 زیات کسان یې شهیدان کړل او نږدې 600 نور یې ټپیان کړي دي. له زلزلې وروسته د دولتي او غیر دولتي سازمانونو لخوا د ژغورنې او مرستې عملیات پیل شوي دي.
افغانستان یو ځل بیا د درد او غم په حالت کې تیر شپه یوې مرګونې زلزلې د سمنګان ولایت او د هیواد یو شمېر نور ولایتونه ولړزول چې په سلګونه کورنۍ یې په ویر او بېکورۍ کې پرېښودې. د 4.4 ریختره زلزلې د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ ولړزوله او د سترګو په رپ کې یې کورونه ویجاړ، لارې بندې او یو شمېر وګړي یې شهیدان کړل. هغه زلزله چې د تیر شپې په لومړیو ساعتونو کې د سمنګان، بلخ، بغلان او کندز ولایتونه ولړزول، د خلکو ژوند او ملکیت ته د پام وړ زیان ورسوه. د افغانستان اسلامي امارت ویان حمدالله فطرت د دې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او اعلان یې وکړ چې د کورنۍ ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي. اسلامي امارت له متاثره شوو کورنیو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوي. شهیدانو ته فردوس جنت، ټپیانو ته عاجله شفا غواړي، کورنیو او خپلوانو ته تسلیت وایي. همدارنګه د اسلامي امارت اړوندو مسؤلینو په شمول ټولو مربوطه ادارو ته لارښوونه کیږي چې هر څه ژر سیمې ته خپل طبي، خوراکي او نور مرستې ورسوي. د پاتې خلکو د نجات لپاره هڅه وکړي، د کورونو، خیمو او نورو اړوندو اړتیاو په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. په ورته مهال کې د افغانستان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې د لومړنیو شمیرو له مخې په سمنګان او بلخ ولایتونو کې له 100 زیات کسان شهیدان او له 600 ډېر ټپیان شوي دي. پرون د دوشنبه شپه شاوخوا 1 بجه د مرکز کابل په شمول چې مرکزی برخه د زلزلې د افغانستان شمالي ولایتونو سختې زلزلې ولړزاوه چې په همدې مرکزی نقطه کې بلخ ولایت هم راځي او سخت ټکان ورکوونکې زلزله وه. تر اوسه بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه د 480 په شاوخوا کې زخمیان او صحت عامې حوزوي شفاخانې ته انتقال شوي. خصوصي شفاخانو ته هم ګڼ شمېر زخمیان را انتقال شوي. 2 شهیدان البرز کې لرو، 2 شهیدان شولګره کې لرو، 2 شهیدان شار کې لرو، 2 شهیدان کوشندي کې لرو او په زخمیان کې هم 4 کسه شهیدان شوي چې په مجموعي ډول شهیدان شمېر 12 تنه ته رسیږي. د تیر شپه د هیواد په ځینې برخو کې زلزله رامنځته شوې، له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 320 تنه زموږ هیوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا د 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیايي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی ترڅو آماده اوسېږي. هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي د هغوی لپاره روغتي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هیوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې د ژوندي پاتې شویو کسانو چیغې لا هم د کنډوالو لاندې اورېدل کېږي، مرستندویه ادارې او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو ستړي زړونو ته امید بیرته راولي. د ملي دفاع وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د 209 الفتح لوا د هیواد زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې ده ترڅو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره کار وکړي. تیم‌های نجات و کمک‌های فوری اردوی 209 الفتح بلافاصله به مناطق آسیب دیده اعزام شدند و عملیات نجات مردم، انتقال زخمیان و کمک به خانواده‌های آسیب دیده را آغاز کردند. نیروهای اردوی ملی امارت اسلامی متحد است تا در برابر هر گونه حوادث طبیعی و بلایای احتمالی در کنار مردم بیستند. دام چې کله هدایت واخیستل په تنګي کې ډیر تلافات خلکو ته اوښتي نو د کمانډان د الفتح اردو کمانډان په هدایت باندې ملګری آماده سو 2:30 بجې ساحې ته ملګری ورسېد. هلته خلکو سره بیړنۍ مرستې چمتو کړې. هغه کوم خلک له خاورو لاندې وو یا زخمیان په وخت سره هغه ته ورسېدل هسپتالو ته او هغه کوم چې خلکو مرسته ته ضرورت هغو ته مرسته وسوه. کوم تنګي لاره چې بنده وه ملګري د 2:30 د شپې راغلي تقریبا څه کم 10 بجې لاره خلاصه شوې ده. الحمدلله دفاع وزارت ځواکونه راغلي دي، کمانډي ځواک ده د الفتح په اردو مجاهدین ملګري دا ټول هماهنګي سره لګیا دي. لاره انشاءالله خلاصه شوې ده. خو د سمنګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د زلزلې قربانیانو لپاره د کورونو، هټیو د زیان او رواني او احساساتي زیانونو په اړه راپور ورکوي او د افغانستان له اسلامي امارت غواړي چې له قربانیانو سره مرسته وکړي. برای مردم خیلی وحشتناک و ترسناک در قلب کل مردم وحشت هستند. برای فعلا هم از اون سر کوه سنگ میریزه، میده سنگ هنوز هم استاد نشده. در روی ترافیک نیروهای تاشقران، تنگی تاشقران مثلا مسدود است برای فعلا هم.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون په تیره له طبیعي پیښو اغېزمن شوی دی چې د غیر معیاري زیربناو له امله کله ناکله د طبیعي پیښو له امله خورا مالي او انساني زیانونه اړوي. د هیواد وروستۍ زلزله د کونړ زلزلې په ګډون یوه پیښه ده چې د غیر معیاري زیربناو له امله یې سلګونه کسان شهیدان او زرګونه یې ټپیان کړل او په پایله کې سلګونه کورنۍ بې کوره شوې. جی او یا د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو په ایکس کې د افغانستان په شمال کې په وروستۍ ویجاړونکې زلزلې خواشیني څرګنده کړې ده او له زیانمنو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. همداراز د بحرین د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له لارې د وړمې شپې د زلزلې له قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. وزارت د زلزله ځپلو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د ټپیانو د ژر روغتیا هیله یې څرګنده کړې ده. د څرګندونې وروسته له هغې شوي چې وړمه شپه د هیواد په شمالي سیمو کې زورورې زلزلې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. په سمنګان کې د وړمې شپې زلزلې په کور دننه او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. نور حال په دې راپور کې. تیره شپه شاوخوا د 2 بجې زورورې زلزلې د افغانستان بېلابېلې سیمې ولړزولې چې تر ټولو ډیر مالي او ځاني زیان د هیواد شمالي ولایتونو خلکو ته اړولی دی. دغه زلزله د کورنیو بهرنیو غبرګونونو لامل هم شو. اسلامي امارت د شمالي ولایتونو د زلزله ځپلو کورنیو له شهیدانو او ټپیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې ټول اړوند بنسټونه اړ دي چې د مرستې رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي او ژر تر ژره د اغیزمنو خلکو لاسنیوی وکړي. ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کیږي چې خپلې طبي، غذایي او نورې مرستندویه مرستې د زیانمنو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د هغو کسانو د ژغورنې لپاره هڅې وکړي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي او د زیانمنو کورنیو د مرستې، خیمو او نورو اړینو توکو د برابرولو په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالله د پخوانی حکومت د عالی مصالحې شورا رئیس د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ له مرستندویو ادارو او د هیواد له وګړو غوښتنه کړې چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. زه د بلخ، سمنګان او د هیواد د نورو ولایتونو د زلزلې له امله د خلکو د ژوند او مالی زیانونو په اړه ژوره خواخوږي څرګندوم او خپل تسلیت می د شهیدانو کورنۍ ته وړاندې کوم. هیله لرم د هیواد سوداګر او د ملي او نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې د زیانمنو خلکو سره تر سره شي. د ژورې خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ موږ د زلزله ځپلو کورنیو په غم کې او درد کې ځان شریک بولو او له مرستندویو ادارو او د هیواد له توانمنو وګړو په صمیمانه توګه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو د مرستې لپاره اقدام وکړي او خپل انساني مسؤلیت د خپلو هیوادوالو د ژوند د ژغورنې او ملاتړ په برخه کې تر سره کړي. لدې سره سم زلمی خلیزات نړیوالو بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر استازولیو د هیواد د شمال له زلزله ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي او د مرستې او ملاتړ لپاره یې د چمتووالي اعلان کړی. زه د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول د بلخ او سمنګان ولایتونو او شاوخوا سیمو د زلزلې له امله ډیر خواشینی یم. په دې پیښه کې د هیواد ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان شوي. همدارنګه داسې ریپورټونه هم شته چې د مزار شریف تاریخي او ښکلی زیارت ممکن د زلزلې له امله زیانمن شوی وي. مونږ د مزار شریف ښار ته نږدې د زلزلې له امله مرجوبلې رامنځته کېدو او د افغانستان په شمال کې د خلکو د وژل کېدو له امله ژور خپګان څرګندوو. د قربانیانو کورنۍ ته خپله صمیمانه خواخوږي څرګندوو او د ټپیانو د ژر رغېدو هیله کوو. پاکستان په دې سختو شیبو کې د خپلو افغان وروڼو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اساسوالۍ د نړیوال روغتي سازمان په کابل کې د ایران سفارت د جاپان سفارت او همدارنګه په کابل کې د اروپאי اتحادیې اساسوالۍ د دې پیښې له امله خپل خواشیني څرګنده کړې او د ځانمنو خلکو د مرستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. تیر شپه ریشتر په کچه 4.4 درجې ضروري زلزلې د هیواد بیلابېلې سیمې ولړزولې چې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونه له درنو مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوی دی. د الجزیرې د راپور لمخې اسرایلی چارواکو د اوربند تړون لمخې تازه 15 فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. دا بندیان د دوشنبه په ماښام خوشي شوي او د طبي معاینات لپاره د غزې د دیر البلح په الاقصی روغتون کې بستر شوي دي. راپور زیاتوي چې د اوربند له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې اسرایلی ځواکونو داسې فلسطینی بندیان خوشي کوي چې هویت یې لا هم ناپېژانده دی. اوس مهال زرګونه فلسطینیان لا هم د اسرایلو په زندانونو کې بندیان دي چې د بشري حقوقو د بنسټونو پر وینا ډیری یې پرته له رسمي تور او قانوني محاکمې ساتل کیږي. له بل خوا د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په همکارۍ له اسرایلو د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. د وزارت پر وینا د جسدونه د وروستیو بریدونو پر مهال وژل شوي کسان دي. له تاسو خپل ټوله همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.